وسوی چې د قومي اذکار او دعاګانې قومه یعنې د رکوع نه په ولاړه رکوع نه چې سړی راپسې ودرېږي که نه دې ته قومه وایي دې ټیم کې اذکار او دعاګانې شتي اولنی دعا د رفاعه ابن رافع الزرقي رضی الله عنه روایت دی امام بخاري راوړی امام نسائی راوړی وی كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم یو ورځ د ورځو نه موږ رسول صلی الله علیه وسلم پسې لمونځ کوو فلما رفع رأسه من الرکعه هر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک د رکوع نه راوچت کو رکعه هم رکوع ته ویلی کېږي قال نو ویوي سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده اوري الله هغه چا لره چې چا ورله ستاینه وکړه قال رجل وراءه بدي کې یو سړي د وروسته نه دا دعا ووي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اے ربا زمنگا ولك الحمد او تال رستاینه دا حمدا كثيرا دیر استاینه طيبا پاک استاینه مباركا فيه برکتون والستاینه دا یو کسوی فلما انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ ختم کو نو وی من المتکلم دا چا دا کلمات وی قال انا غسړي یا رسول الله ما ویلي ورأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ما سره پاسه 30 ملائک ولیدل چې د یو بل نه مخکې والی کوو چې کم یو به دا کلمات اول لیکي په عملنامه کې به د کم یو اول لیکي او کم یو به الله ته خیجي دا کلمات دومره مزیدار وو نو چې رکوع نه راپاسې څه به سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد او رازيدا ولك الحمد ولك الحمد دا طول رازي ان شاء الله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد دلت دي سيدي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ايو كاربو سروكي سو كاربو سرسكي دا هوينا دا رفع اليدين بوسروك سمع الله لمن حمده بیا بلاس پسینه باندې کېدي دا د رسول صلی الله علیه وسلم مضبوط سنت دی بیا بلاس پسینه کېدي او پای کې یو فایده ده خپل ځکه موږ د دلیل ذکر کړی یو فایده یې کې دی چې کله سړی رفع الیدین وکړي سمع الله لمن حمده ولا سنه پسینه کې دې زر سجدې له نه ځي خیر هم دی که نه او د لاسونه چې سیدې نیولي نو دی رواني نو رفع الیدین چې دې وکړو رکوع نه چې راپاڅېد نو بیا به لاسونه پسینه باندې کړي بعض علما وایي زوړن به نیسي د هغوی اجتهاد دی که څوک د هغوی په دلایلو مطمئن هېڅ خبره نه ومنگ الحمدلله بدی مطمئن لکه انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے ډیرو محدثینو راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د رکوع نه سر راوچت کو نو دومره اوږد ودرېدو چې زموږ دا ګمان شو چې رسول صلی الله علیه وسلم نه یېر دي چې دی د رکوع نه بعد ولاړ دی دی که څو په دې سوچ کې دی چې زه دغه رکوع نه مخکې چې کوم ودرېدلی تلاوت هغه زه که څه پای کې ولاړ یم دا یو ډېر باریک دلیل دی ګورئ سوچ پکې وکړئ که چېرته رسول الله وسلم لاسونه سیده نیوی بیا صحابه کرامو دا ګمان نه کوه خیال مې دی که نه دا لږ تیز دماغ غواړي ویښ که چېرته رسول الله وسلم لاس سیده داسې نیوی رکوع نه بعد نو بیا خو به هغه رکوع نه بعد لاسونه داسې نیولي نو صحابه کرام څنګه دا ګمان کوي چې د ده نه کسې هېر شوي دي چې دی په هغه اولنۍ قومه کې ولاړ دی اولنۍ کې خو لاسونه به کوم ځي په سینه باندې نو دوی اله دا ګمان وکړو کله چې رسول الله وسلم ولیدو چې هغه لاسونه په سینه یې ښودي رکوع نه بعد پوه شوې بې که نه نور پیم دلایل خو داسې یو خبره مخې له راغله او دا هغه مسلې دي چې دې کې طرفینو ته دلایل یي نو په دې کې
چاته بدعتي ویل یا چا سره ورانه راوسته په دې چې راته دا کې زده کړم دا نامناسب کار دی او کوم علما چې یو طرف ته بدعتي وي یا بدعت وي نو هغوی غلو کوي په دې مسله کې چې کله هم په مسله کې جانبینو ته دلایل وي که نه او هسې وهمي دلایل نه یو خاص هغه ځان نه دلایل په زوره جوړوي یا کمزوري روایت یا داسې مسلې چې کې د اجتهاد مجال نه وي دو ټوک خبر راغلي ته به کې اجتهاد داسې شي کې نو جدا خبره ده اوس دل طرفین خپل دلایل بیانوي او طرفین کوشش کوي چې د رسول صلی وسلم په طریقه عمل وشي نو په داسې مسلو کې به څوک جنګ جګړې هغه نه کوي او نه یو بل ته بدعتي وایي پوه شوې په دې مسلې څوک به دا ذکر پوره ووایي دا خو اسان دی بارك الله فيك خو تا ربنا لك الحمد وي دلته څه دی ولك الحمد دا لك الحمد مشتي خو خپل دلیل را روان دی دویم ذکر یا دعا ابن ابي اوفى رضي الله عنه روایت ته امام مسلم امام ابو داود راوړی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع وچ نبی صلی الله علیه وسلم بخپل ملا د رکوع نه راوچته کړه قال نوی به سمع الله لمن حمده دا خو هغه معروف ذکر دی دا ګورې یو شان دی ټول دې کې بدلون نه راځي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد خیال مې دی که نه اتېر شوي کې څه ربنا ولك الحمد دلته څه دي اللهم ربنا لك الحمد زه یو ورځ د یو کس سره ناست وم نو هغه داسې قاري و او داسې یاره داسې لسمه ایسه مولا به نه و چې لږ ډېر کتابونه یې د کتلي دا چې لږ ډېر کتابونه یې کتلي او بیا داسې قرآن د سنه صحیفه چې کړی د ده ډېره ګټه نشه وي ځکه چې څومره د سره علم کم وي نو سړي ته ځان ګټ عالم ښکاري او څومره چې د سره علم ډېر وي نو ځان به راته کمزوری ښکاري بس موږ یو ځای کې لمونځ وکړو نو عام دا دی چې سمع الله لمن حمده خلک څه وایي ربنا ولك الحمد كربنا لك الحمد تاسو څه وایي ربنا ولك الحمد لك الحمد ربنا لك الحمد عام دا ویلی کېږي که نه عام زه یم وایي دواړه او ما ته هم پته وي دواړه ثابت دي خو عام زموږ خلک کم یې وایي ربنا لك الحمد نو دې کس چې کله مونځ وکړو نو هغه دا ذکر یې په زور ووایي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد او که اللهم ربنا لك الحمد بس دې تمانځه نه بعد ورته وایي چې تا چې را ذکر ووایي دا دې څنګه ووایي او موږ خو داسې نه وایي ما ورته ویل کله چې هغه صحیح دی ته به غلط یې تا ته نه دی یاد ها وایي دا شتي ما دا شتي که خو ستا په شان علمي شخصیت ته مې نه دی معلوم شتي خو ستاسو د علم نه مې دا خبره غایبه شوې ده رد هله کوم په سړي باندې چې د خپلې خبرې درته پته وي چې یاره زه د علم په څومره اوبو کې نو بیا رد کوم دا چې مسلې ته پته نشته ډایرېکټ وردانګې په سړي رد کوي چې ستا مسله غلطه ده نو ګور اوله کې ربنا ولك الحمد دلته دي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات دا په توجه سره واورئ بعض ملګري وایي خو غلطې وایي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم ربنا لك الحمد معنی دا چې ای الله زموږ رب تعالی رستاینه ده ملء السماوات په اندازه د ډکوالي د اسمانونو یعنی دومره ستاینه ستا کوو لکه په اندازه د ډکوالي د اسمانونو چې د اسمانونو ټول ډک شي وملء الارض او په اندازه د ډکوالي د ځمکې
وملء ما شئت من شيء بعد او په اندازه د ډکوالي د هغه څه چې ته یې غواړې، یعنی چې کوم شی ته غواړې یا الله د هغې د ډکوالي په اندازه موږ ستا حمد هغه بیانوو. پوه شوې که نه؟ څوک به دا ذکر ووایي نو نشته څوک دا نه وایي نه ته نه نه وایي دا عجیب ملء السماوات وملء الارض وملء ما دا خو سړي ته یادي او دا زمونږ حال دی. او چې کله موږ مسله بیان کړو دا بعض وایي د دوی دې مسلو ته غوږ مه ږده ها دوی د باندې هغه شته دین خرابوي. نو شته تا سره څه دي چې زه د باندې خراب کړم؟ څومره زمونږ کم علمي څو ملګري تکړه دي هغوی ته اذکار یاد دي که هغوی ته زه تاسو جواب مه کوئ بیا نور هسې نایسي. او زمونږ مولیانو صاحبانو څومره کوتاهي کړې ده. دا د عربو ته ګوره عموما یاد دي خیال م کړی ورسره خوا کې مونځو کې بعض نیم پکې د اذکار لږ زور په زور ملء السماوات وملء الارض وملء ما اواز یې راځي بوډا سړی به د اذکار وایي. او مونږ چې به جومات نه راوځو یاره دا عرب نه د مانځه په طریقه نه پوهېږي او بې زر خبرې یو دوی سنت نه کوي او دوی دغه نه کوي او دوی داسې نه کوي. د خپل صفت ته کولو نه مخکې په خپل ګریوان کې وګوره چې ته به څومره اوبه وکړي او چې د ځان د ته پته ولګېده نو د بل به عیب بیان نه کړي. خو چې کله د سړي نه ځان هیر شي نو دی بیا د نورو څه کوي د نورو عیبونه بیانوي ځکه چې ځان ته هیر دی. خو که د خپل ځان عیبونه دې لټولی وی نو تا به د بل چا عیب نه بیانولی ځکه چې په تا کې هم عیبونه شته. در افسوس خبره ده چې دا دعاګانې او دا اسانه دعا ده سمع الله لمن حمده دا خو وایي که نه دا وایي سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد بس. سبا وایي ازاي تقوى يا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء ما شاء الله بارك الله فيك. دا به تاسو حجت دی که څوک وایي چې یاره دا ځوانانو کې ماته نه یادېږي ما شاء الله حاجي صاحب محترم ته دا یې وره ذهن کې راله وی یاده ده ورته چې څوک یادوي هغه یادولی شي او چې څوک یې نه یادوي که نه نو هغه معمولي ټکی هم نشي یادولی. اتمه دعا نه زه شاته لاړم بیا ښه دوه وشوې نو اوس کومې له راځو درېیمه دا د حذیفه رضی الله عنه روایت دی امام نسائی راوړی دی انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله هغه یو شپه د رسول صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو. مخکې ته څه دي درې ټکي دي څه مطلب دی خبره حذف شوې ده. مقصدي خبرې له راشه واذا رفع رأسه من الركوع او کله چې به یې سر د رکوع نه راوچت کړو قال لربي الحمد لربي الحمد زما د رب د پاره د کمال صفتونه دي زما د رب د پاره د کمال صفتونه دي. دا د سمع الله لمن حمده سره سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يعني ستا حمد دی الله تدام ویلی شي لربي الحمد لربي الحمد. ها سلورم دعا دا روایت ابو سعید الخدری رضی الله عنه امام مسلم امام ابو داود امام دارمی ټول راوړی وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع
کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم د رکوع نه سر راوچت کو قال نو ویې به ربنا لك الحمد. اوس ګورې دلته دا مطلب نشي سمع الله لمن حمده نشته، هغه بل روایت کې دی، دا روایت خلک را جمع کوي. نو سمع الله لمن حمده خو ویلی دي، بیا پسې څه ربنا لك الحمد. خیال دې که نه راغی که رانغی ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد او رابشي اللهم ربنا ولك الحمد. پوه شوي که نه دا څلور به ماته څوک وایي، دا خو آسان دي. نه بل کس ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد تاغه ترتیب ټول ګډوډ کو. اوس زه پوه نه شم چې تا کم یې ووایي کم ونه وي. ته ووایه بارك الله فيك. ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. نو که علم د سره نه یو چا ویلی وي چې اللهم ربنا لك الحمد راش تا خو پکې نن نوی ذکر وي، نو دا څلور ونه ثابت دي، دا څلور ونه ثابت دي. دلته وایي ربنا لك الحمد، ای ربه زمونږ تا لره صفتونه د کمال دي، ملء السماوات وملء الارض. ګوره زه ته یو فایده ذکر کړم، موږ چې هغه مخکې روایت وي ملء السماواتو ملء په پیښ باندې و، دلته ملء د دواړه صحیح دي. ګوره ښه که څوک ملء السماوات والارض وایي که څوک ملء وایي د دواړه صحیح دي. ملء د دې بیا خپل اعرابي په عربۍ کې هغه ځان له د هغې خپل مقام ملء السماوات وملء الارض، په اندازه د ډکوالي د اسمانونو او په اندازه د ډکوالي د ځمکې، وملء ما شئت من شیء بعد، او په اندازه ډکوالي د ډکوالي د هغه څه چې ستا خوښی. اهل الثناء والمجد، ته لایق د صفتونو او د عزتې. وملء ما شئت من شيء بعد ترجمه رانه لږه نیمګړې شوه. وملء ما شئت من شيء بعد، او په ډکوالي او په اندازه د ډکوالي د هغه څه چې تی غواړې بعد وروستو د اسمانونو او د ځمکې نه. یعنې که څوک وایي بعد پکې څه مطلب دی؟ نو هلته خو ځمکه او اسمانونه ذکر شو که نه، د ځمکې او د اسمانونو نه وروستو یا الله چې کم شی ستا خوښي د هغې د ډکوالي په اندازه ستا حمد وایو. پوه شوئ که نه؟ چې کله په اذکارو پوه نو د ذکر ویل به دله مزه درکوي. اهل الثناء والمجد، ته لایق د صفتونو او د عزتې. ثنا صفت ته وایي، مجد عزت ته وایي. احق ما قال العبد، او ته ډېر حقداري د هغه صفتونو چې بندې ستا دپاره بیانوي. احق ته حقداري ما قال العبد د هغه څه چې ستا بندې بیانوي. د دې صفتونو حقدار څوک دی؟ الله دی. وکلنا لك عبد، الله اکبر، او موږ ټول ستا بندګان. اللهم لا مانع لما اعطیت، ای الله نشتی منع کوونکی د هغه څه چې تی ورکې. دا ګوره په توجه سره واورې ها، نشتی منع کوونکی د هغه څه چې تی ورکې. ولا معطی لما منعت، او نشتی ورکوونکی د هغه څه چې تی منع کړي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او فائده نه ورکوي د بخ خاوند ته ستانه بخ د هغه. بالقوسین ترجمه بلم کړې ده، یا فائده نه ورکوي مالدار ته ستا د رانیولو په مقابله کې مالداري د هغه. څومره قیمتي دعات، او د مسلمان عقیده پکې بیان شوې ده. دا کمزوري عقیدو والا نه،
دا خو دې کار کې زما ځای ونیو زه به څه خورم او دا خو چې ده ټول شی وخوړو او دا خو که زه والم نو دی به څه کوي او که دی والي زه دا پرېږده خبرې کوم شی چې الله تعالی درکوي که نه هېڅوک یې نشي منع کولی او چې الله د نه یو شی منع کړي هېڅوک یې نشي درکولی او چې دا خبره دې ذهن کې وه ډېر خوشحاله ژوند به تېرې او بله ولا ينفع ذا الجد منك الجد یا الله که یو سړی د بخت خاوند دی د مال خاوند دی د طاقت خاوند دی د جیداد خاوند دی د قوم د نسب د عزت د شهرت خاوند دی دله په دې کې هیڅ شی فایده نه ورکوي ستا د عذاب په بخت کې د الله د عذاب نه څوک په دې شي نو خلاصېدی شي نشي خلاصېدی پنځمه دعا او دا به اخرنی ذکر کو یا پنځمه او شپږمه به ذکر کو دا ثاني دي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام بخاري راوړی دی امام نسائی راوړی کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه سمع الله لمن حمده وی قال وی به اللهم ربنا ولك الحمد رايكنا اللهم ربنا ولك الحمد شپږمه دعا ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا قال الامام سمع الله لمن حمده چې کله امام وی سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد نو تاسو وایئ اللهم ربنا لك الحمد فائدې ذکر کړې ده وی دغه حدیث کې مخکې داسې دي رسول الله وسلم ویلي دي بس چې برابر شوه د چا وینا د ملایکو د وینا سره نو اوبه بخلی شي هغه ته مخکیني ګناهونه بیا وی نوټ دا ټولې طریقې روا دي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد دې سره د رکوع دعاګانې ختمې شوې د اخرنۍ دعا چې کوم ذکر شو دا به څوک ووایي د هغې نه مخکې اللهم ربنا ولك الحمد د هغې نه مخکې دا اسانه او تا ذکر زموږ ضروري ما اخرنۍ هغه بله وي هغه اوږده تا ته یاد دی احمد شاه صاحب ربنا لك الحمد ملء السماوات ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق اهل الثناء والمجد وزير سره احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد بل څوک به ووایي ته نن ارادې دې خړې دي السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد السماء والملك حق ما قال الارض وكلنا لك اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما شاء الله بارك الله فيك بل به څوک ووایي اسانه ده ملاس ما شئت من شيء بعد عن السماء والمجد حق ما لك العبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بارك الله فيك او قطرې قطرې نه څه جوړ شي دریاب دا نه چې یو سړی وي چې دا خو یو دوی ډېر مخکې روان دي دا ټولې دعاګانې به څنګه یادومه تا ته چا نه دي وي چې ټولې په یو ثنا یادې کړه خو یادوتې ته چې په هفته کې د دې کتاب نه دوه دعاګانې مې یادې که نه دوه نو په میاشت کې دې څو یادې کړې اته چې دوه یادې نه نه اخو روزانه نه هفته کې دوه یادې نو په میاشت کې څو شوې دا ما کم سې کم وي میاشت کې اته شوې نو په کال کې څو شوې نه نه
سلور اتیا شو اتا اتیا نه چھیانوے ټولو کې ماشاءالله ریاضیاتو کې یا هم ویلې نه یا نمبرې پکې خراوړي شپږ نوي 96 دعاګانې ته په کال کې یادې کړې الله اکبر شپږ نوي لګي دي او بیا دا خو ما دوه کم سے کم وي لکه یو سړی دی وخت یې ډېر دی وخت ورسره فارغه ډېر دی هغه ډېر یادې کړي یو سړي ذهن تیز دی هغه ډېر یادوي خو دا دوه د هغه سړي دپاره چې ذهن کمزوری دی نو د 7 ورځو کې ده دا دعا تقسیم کړې د یو څو ټکي یو ورځ یادوي یو څو ټکي ورسره بله ورځ یادوي او بیا داسې را دعاګانو سلسله روان انشاءالله را روان درس نه به شروع کوو وایي مؤلف وایي د قنوت نازله او د قنوت وتر دعاګانې د سجدې دعاګانې نه وي پکار دې پسې قنوت د سجدې نه مخکې راځي وتر هغه دعا چې کې د قنوت کوم ځای کې کې سجده کې کې مخکې راځي نو ځکه هغه دعاګانې مخکې راوړي الله دې موږ پوهه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين